د طالبانو واړه او چټک ډرونونه او د پاکستان جیټ الوتکې او شوریدونکي توغندي د 21مې پیړۍ د نوې چټکې هوښیارې او له دودیزو محاذونو پرته جګړو یو نوی شکل دی. په ټکنالوژۍ بدل شوي جګړې اوس په غرونو کې مورچو، تورو، زغرو، آسونو یا سترو موټو ته هیڅ ډول حاجت نه لري. د یو پهلوان عسکر یا یو پوځي پلټن په مقابل کې یو کوچنی ډرون له خپل محاذه په سلګونه کیلومتره لري د رقیب هیواد دفاعي کرښې ماتولی شي، ان تر دې چې د مقابل لوري محفوظو پوځي او ستراتیژیکو مرکزونو ته ځان رسولی شي. د بیلګې په توګه د طالبانو ځینې ډرونونه تر اسلام آباد هم رسیدلی دي. د فبرورۍ له 28مې تر مارچ 15مې پورې طالبانو ادعا کړې چې په پاکستان کې 15 ډرون بریدونه کړي دي. هغه بریدونه چې یوازې هدفونه نه بلکې د جګړې جغرافیه یې بدله کړې ده. په دې لړ کې تر ټولو بحث پاروونکی برید د اسلام آباد په فیض آباد کې د حمزه کمپ هدف ګرځول دي. یو حمله چې جګړې له ډیورنډه اړولې او تر ښارونو یې رسولې ده. د طالبانو د دفاع وزارت په وینا په راولپنډۍ، ایبټ د اسلام آباد په فیض آباد، کوهاټ، نوښار، صوابۍ، جمرود، وموند ایجنسۍ، میرانشاه، سپینوام او د بلوچستان مرکز کوټه کې ډرون بریدونه کړي دي. پاکستان بیا ځینې بریدونه تایید کړي خو ځینې یې رد کړي دي او ویلي دي چې څو ډرونونه یې راغورځولي دي. دا بریدونه وروسته له هغې ډیر شول چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د مارچ په 8مه خبرداری ورکړ چې که کابل نامنه کیږي اسلام آباد به هم ناامنه وي. په ځواب کې د پاکستان هوایي ځواک په کابل، کندهار، پکتیا او خوست کې د طالبانو پر پوځي مرکزونو پرلپسې بمبارونه وکړل. په دې بریدونو کې تر ټولو مرګونه هغه و چې د کابل د نشهیي روږدو د درملنې مرکز امید په نښه شو. لومړنۍ پلټنې ښیي چې طالبان له 2020 کال راهیسې ډرونونه یوازې د فلم بردارۍ لپاره نه بلکې د برید لپاره هم کاروي. د هغه وخت چې طالبان په قدرت کې نه وو. په 2020 کال کې په پکتیا، کندوز، بلخ، فاریاب، تخار او لوګر کې د سوداګریزو DJI میټریک 210 په وسیله لاسي بمونه غورځول. د همدغه کال په نومبر کې په څرخ ولسوالۍ کې د پولیسو پوستې په ډرون بمبار شوې. په 2021 کال کې په کندوز کې د 219 پامیر کلوردو پر هوایي ډګر برید او د تخار د قومندان پیرمقل وژل هم د ډرون په وسیله شوي. د طالبانو د ځانمرګو لپاره 314 کنډک اوس د انسان پر ځای ماشین کاروي. څېړنې ښیي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر امریکایي سکن ایګل څارونکي ډرونونه ترلاسه کړي دي، خو داسې هیڅ نښې نشته چې د برید لپاره کارول شوي او که نه. په پاکستان کې کارېدلي ډرونونه اکثرا له 2 تر 3 مترو وزرونه لري، سپکې او ځان چاودې الوتکې دي. د بریتانوي ډرون څېړونکي ډیوډ هامبلینګ په وینا د طالبانو ډرونونه ممکن د ایران له شاهد 101 الهام واخلي، خو زیاتره له چینایي او ترکیبي پرزو څخه په کور دننه جوړیږي چې د جګړې په ډګر کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي. د وزرونو د جوړولو لپاره کاربن فایبر کارول کیږي. انجینونه یې کوچني او عام دي او شاوخوا 300 کیلومتره واټن وهلی شي. د چاودیدونکي سروزن یې نږدې 15 کیلوګرام اټکل کیږي او که په کوم ځای کې وچاودل شي نو تر 40 مترو پورې فاصله متاثره کوي. طالبان دغه ډرونونه ډیری وخت د ډیورنډ کرښې ته نږدې له کندهار، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ور الوزوي، څو پیښور، اسلام آباد او کوټې ته لنډه هوایي فاصله ولري، خو کټ مټ لکه د ایران د الوت سیمې مشخصې نه دي. سرچینې وایي طالبان د ډرون جوړولو لپاره یو متخصص تخنیکي ټیم هم لري. د پولیتخنیک او کابل پوهنتون فارغان هم پکې شامل دي. یو شمېر پخواني د ملي امنیت کارکوونکي هم ورسره کار کوي. پرزې لکه GPS، فلایټ کنټرول بورډونه، بیټرۍ او موټرونه له آزاد او آنلاین بازار څخه اخلي. که څه هم طالبان د چین او روسیې څخه پرمختللي ډرونونه غواړي، خو تر اوسه دغو هیوادونو هغوی ته داسې وسلې نه دي ورکړي چې د نوې ټکنالوژۍ ښکارندویي دې وکړي.
سرچینې وایي چې ټي ټي پی او د حافظ ګل بهادر ډلې هم سوداګریزو کوادکوپټرونو ته لاسرسی پیدا کړی او په آزاد بازار کې یې اخلي تر څو یې د بم غورځولو وړ وګرځوي. دوی له کوادکوپټرو څخه د څارنې او تر 10 کیلومترو لرې هدفونو لپاره ګټه اخلي او په خیبر پښتونخوا کې ګڼې بیلګې موږ لیدلی شو. پاکستاني چارواکي بیا وایي د همدې اندېښنې له امله غواړي د طالبانو د ډرون جوړولو مرکزونه په نښه کړي، خو تر اوسه هیڅ داسې کره ثبوت نه دی وړاندې شوی چې د طالبانو د ډرون جوړولو ورکشاپونه دې په نښه شوي وي. شنونکي وایي د ډرون د لویو ودانیو بمبارول شاید د طالبانو پروګرام ورو کړي، خو د ډرون جوړونې ډېری کارخونې په کوچنیو ورکشاپونو کې ترسره کیدای شي او د دغې چارې کنټرول د پاکستان لپاره ډېر ستونزمن دی. نن جګړه یوازې د ټوپک او ټانک جګړه نه ده، دا د ټکنالوژۍ، ذهنونو او محاسبې جګړه ده. هغه ډرونونه چې یو وخت د فلم بردارۍ لپاره کارول کېدل اوس د جګړې په خاموشو وسلو بدل شوي دي. کوچني، ارزانه خو وژونکي. پاکستان هڅه کوي دا ګواښ مهار کړي، خو طالبان یې لا پراخوي. مګر تر ټولو لویه پوښتنه لا هم پاتې ده که جګړه همداسې له ځمکې هوا ته پورته شي او له ډیورنډه تر ښارونو پورې وغځېږي، نو سبا به دا جګړه چیرې وي؟ او تر ټولو مهمه دا چې د دې نوې جګړې قیمت به څوک پرې کوي؟